پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی چا مونځ پرېښودی څه شو چې مونځ یې پرېښود څه شو کافر شو چې قصدن مونځ پرېږدي څه شو کافر شو یو سړی مونځ نه کوي دی به موحدي پورې نه دی هغه خو زه د بل چا بندګي نه کوم صرف د الله کوم موحد نه دی ولې نیت پورې هغه ښه صفا موحد وایي زه نه باباګانو درګاونو نه غیر الله ته چغې وایم صرف د الله بندګي کو مونځ نه کوي ولې نه دی کېدای شي دی جواب لا اله الا الله په سوري کې به ژوند تېروال ته الله تا ته د مانځه ویلي الغرض چې یو سړی مونځ نه کوي قصدن همدن دی کافر دی دله دا کلمه د لا اله الا الله فایده نه ورکوي اوس ګوره دا کسان چې الله چې دا ملایک ورېږل چې راوي باسي د جهنم نه دا څوک دي موحدین دي ورسره یاده که سوال زړه کې راځي چې دی چې ورشي دا ملایک دوی به دا خلک په جهنم کې پیژني څنګه چې دی ترې راویسته غواړي دی راویسته غواړي دی راویسته غواړي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي فیعرفونهم بعلامة آثار السجود دا چې د جهنم نه به راوباسي دا ملایک به پیژني د سجدو په نښو سره کم اندامونه چې په سجده کې لګي په دې باندې به خاص نښې شوي چې دا مونځ کوونکی دی چې دا څه دی مونځ کوونکی دی نو ملائکو ته پته ولګي چې دا دی وحرم الله على النار أن تأكل من ابن آدم أثر السجود او الله حرام کړی دا یا الله حرام کړی دی په جهنم باندې د آدم د بچو هغه اندامونه چې په سجده کې استعمالیږي هغه الله په جهنم حرام کړی معنی دا شو لنډه چې څوک مونځ اودس کوي دی په جهنم حرام دی چې څوک مونځ اودس کوي دی په جهنم حرام دی مخکې ورسره یو شرط څه دی چې توحید پکې چې موحدي مونځ اودس کوي او د هغې پابند دی په جهنم حرام دی فیخرجونهم قد امتحشوا دوی به راوویستئ